که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په ابسولوټ ریلیټیو اند میکس سیلز ریفرنس باندې کار کوو. راځو لومړی مثال دا ریفرنس څنګه موږ سیلز ریفرنس کوو. ریلیټیو ریفرنس ته راځو. کله چې دلته راشو ورته چې مساوي ټایپ کوو. هر فرموله چې موږ مثال یو عملیات ریاضیکي عملیات چې دلته موږ ترسره کوو یا فنکشن ترسره کوو کالکولیشن کوو نو مخکې د هغې نه موږ چک کوو مساوي ورکوو. ټوټل ریونیو نه مثال ماینس منفي ټوټل ایکسپنس مثال دې باندې انټر کوو. ګوره مثال د دې نه دا ایکسپنسز دغه شو نیټ انکم چې شو مثال په دې اندازه شو. دا مثال ته راځو په دې کونج کې دلته ډبل کلیک کوو تر اخره پورې دا تیز پورې به راشي او یا یې مثال اوس ورته چې کنټرول د زور لاندې ورته چې زاید او یا راځو دلته ورته چې انډو مثال دا انډو کوو یا دلته نیسو داسې په دې شکل سره راځو دلته ورته چې مثال کش کوو یې لاندې نو دا څه شو ګوره دې ته څه وایي ریلیټیو. کله چې مثال په دې باندې ډبل کلیک کوي مثال دا راته ښیي چې مثال دا د کم یو نه د جای فور نه د که فور منفي شوی دی. په همدې شکل که دې ته راشو مثال ډبل کلیک وکړو په دې شکل سره دې ته څه وایي ریلیټیو. مثال یو د دې سل نه دا سل منفي شو. همدا شکل باندې موږ دا په دې شکل هم کولی شو. که دا موږ ډیلیټ کړو او دلته راشو ورته چې مساوي دا ټول سلیکټ کړو لکه دومره سلیکټ کړو ورته چې بیا ورته چې مساوي ورته چې د ټوټل ریونیو نه جای څلور نه ماینس راځو ورته چې کې څلور کنټرول د کیبورډ کې کنټرول د زور لاندې نیسو او انټر وهو نو دا فرموله به په یو ځل ټول ته امپلیمنټ شي یا پلی شي په دې ټولو باندې. که دلته وګورو هر یو عین شی مثال مثال دا د دې نه منفي شو د جای 7 نه کې 7 منفي شو. نو په دې شکل سره مثال څلور طریقې مو ویل چې یو بیا دلته ډبل کلیک بل هم کش که لاندې دا رینج هم لاندې کش که مثال دا څه شو ریلیټیو شو سیل ریفرنس شو ریلیټیو سیل ریفرنس شو. اوس راځو دلته ورته چې مثال یو طریقه دا ده چې مثال دلته راشو دا سلیکټ کو او ورته چې مساوي دا جمع دا او بیا راځو ورته چې جمع دا دریم کوارټر بیا ورته چې جمع څلورم کوارټر انټر کوو مثال په دې شکل سره. که دلته وګورو دا ټوټل راغی. اوس که دلته موږ ډبل کلیک کوو مثال دا به تر اخره پورې راشي. مثال دلته دا راکې مثال ویلو دی تر اخره پورې به دا راشي. اوس راځم چې کنټرول زید په همدې شکل سره دا لاندې راکش کوم په دې شکل. اوس زه دلته راځم مثال یو طریقه خو دا وه چې مثال جمع هم کوو مثال هر کوارټر هم جمع کوو په دې شکل سره. او که زه اوس راشم مثال دا ډیلیټ کړمه دا ټول د منځه ویسم مثال ډیلیټ کله مو چې ډیلیټ کړ دا به د منځه لاړ شي. دلته راځم هم تب ته په هم تب کې مثال دلته مې کارسر راوسته راځم ورته چې اوتو سم کله چې اوتو سم وایم دا په اتومات ډول سره چکی جمع کی په اوتو سم باندې کار کوو وروسته. خو اوس دلته مثال موږ په دې باندې کار کوو چې ریلیټیو او ابسولوټ باندې کار کوو. دلته انټر کوم. کله چې مې انټر کړ اوس دلته وګورئ مثال دا په دې شکل سره ټوله جمع کوو. مخکې موږ یو جمع کوو هغه فرموله وه. کله چې اوس موږ سم ویو نو دا څه ده فنکشن ده یعنی دا ټول جمع شو. د دې اکسل بلټ ان فنکشن څه ده سم ده او که تاسو یو جمع کوئ هغې ته څه وایي فرموله. مثال دا راولم تر دې ځای پورې ښکته کش کوم. اوس ورته یم چې بیا ورته یم چې په کیبورډ کې الټ د زور لاندې سم او مساوي وهم اوتو سم بیا انټر وهم نو د دې به ټوټل ماته راوباسي. دا څه شو د دې ټوټل شو. که اوس موږ نه څوک پوښتنه وکړي یا موږ نه یو زموږ منیجر پوښتنه وکړي نو دلته دا د شاګردان لست چې په دې کوارټر کې دومره شاګردان او په دویم کوارټر کې دومره او په دریم کوارټر کې دومره په څلورم کوارټر کې دومره مثال دا ټوټل دی. مثال ټوټل
په هر اپلیکیشن کې مثال دلته دا اپلیکیشن دی په مثال دې کې څومره ټوټل مثال په دې څلور کوارټرو کې ټوټل دا دی مثال د کال ټوټل دی څو فیصده دا او څو فیصده دا او څو فیصده دا نو د دې دپاره موږ چک ورته چې مساوي کله چې ورته چې مساوي اوس راځو ورته وایو چې دا تقسیم په دې ټوټل کله چې تقسیم په دې ټوټل که او ورته وایو چې ضرب د سلو په دې شکل سره دا ضرب د دې که دلته یو شی ده که چېرته موږ په دې شکل دا فرموله ورکو نو دا به موږ ته غلط ریزلټ راکړي غلط ریزلټ په دې معنی چې مثال دلته که موږ راکش کړو دا مثال دا غلط ریزلټ شو ځکه دا ګوره دا چې دی تقسیم په دې شو کله چې مثال دلته که دې ته راشو نو دا دلته څه نشته نو په اس باندې نو شوی ډیوایډ 0 یعنی په صفر باندې دا تقسیم شو نو د دې لپاره چې موږ ته صحیح ریزلټ راکړي نو موږ راځو دلته دا سلیکټ کوو ډبل کلیک کوو دلته په دا اف اته کې کارسر راولو او F4 وهو F4 دا چې دی ابسولوټ ریفرنس شو یعنی فول ریفرنس شو دا سیلز چې دی لاک شو دا سیلز مثال د دې سره هم ضربېږي د دې سره هم د دې سره هم او که چېرته موږ راشو نو F4 بیا ووهو دا را ریفرنس شو دا ډالر ساین چې د اتو مخته راغی دا را ریفرنس شو یعنی اته ګوره د دې هیډینګ څه دی د را هیډینګ چې دی په نمبر باندې شروع کیږي دا را هیډینګ شو او کله چې بیا ډالر ساین ته دغه ته اف څلور ته فشار ورکو په کیبورډ کې نو دا اوس کالم ریفرنس شو کالم په چی شروع کیږي مثال په ای بی سی باندې نو اوس دا کالم ریفرنس شو که اوس بیا فشار ورکم نو دا بیا بیرته څه شو دا ریلیټیو ریفرنس شو اوس راځم F4 وهم چې مثال دا فکس ابسولوټ ریفرنس شي او انټر کوم مثال دا دلته لاندې دیز نه نیسم لاندې کش کوم په دې شکل سره دا وګورئ مثال دا دومره فیصد دا دومره فیصد دا دومره فیصد دلته کولی شئ چې مثال د دې دغه کم کوي دا صفرونه کم کوي په دې شکل سره اوس راځم په دې شکل سره که تاسو دا فرموله په دې شکل سره نه خوښیږي او تاسو چې پرسنټ ساین راشي نو د دې نه دا ضرب د $10 کوي ډیلیټ یې کوي انټر کوي مثال دا اوس راغی 0.3 یعنی 10% فیصد به کلیک دلته اوس داسې دیز نه راکش کړه لاندې ګوره اوس فرموله چې شته چینج شوه فیصدي ته اوس دا اوس ګورئ چې په دې هر فرمول کې دلته که ډبل کلیک یې ګوره دا تقسیم په دې شو یعنی دا چینج نه شو دا سل چې دی لاک دی که دې ته راشو مثال په دې باندې ډبل کلیک کوو مثال دا دی بیا سکیپ په کیبورډ کې فشار ورکوو بیا راځو دې ته مثال ګوره دا په دې تقسیم شو یعنی دا ټوټل دی تاسو دا د دې لپاره استعمالولی شئ چې د ټارګټ او اچیومنټ لپاره چې مثال هر میاشت اچیومنټ وي مثال تاسو اچیومنټ کوئ ټارګټ باید معلوم وي د کلنی ټارګټ په کوم میاشت کې تاسو 100% کار مکمل کړی دی دا ابسولوټ ریفرنس مثال اوس راځو دلته ورته چې حال د زور لاندې نیسو په کیبورډ کې ورته چې مساوي انټر کوو مثال دلته راځو د دیز نه دا نیسو تر اخر تر دیزې پورې کاپي کوو مثال دا کوارټري دی دې کوارټرو کې دا چې دی مثال دلته که ته ورته ووایې چې مساوي عین شکل ورته چې مساوي دا تقسیم په دې باندې تاسو په لاسي ډول سره هم مثال کولی شئ چې مثال د اف نه مخکې یعنی کالام دام لاکه او دلته راشه ورته چې دام لاکه ډالر ساین علامه وهم انټر کوم مثال چې انټر مې کړو دلته ورته چې پرسنټ ساین ورته راولم نو د دیز نه نیسم دغسې کاپي کوم په دې شکل سره نو د اخره څه شو 100% نو دا چې ابسولوټ ریفرنس و دا ریلیټیو ریفرنس دا ابسولوټ ریفرنس اوس راځو چې مثال منګه څنګه یو کالم ریفرنس کوو او څنګه یو را ریفرنس کوو که دلته راشو منګه دلته وګورو مثال په دې کې یعنی ابسولوټ ریفرنس منګه کار کولی شو مثال دلته ورته وایم چې مساوي دا ورته دا جمع بونس انټر کوم مثال دا تر اخره پورې راکاږم تر دیزې پورې
دې په چې راکاږه دلته ورته چې الټ مساوي دا ډاټا ما مختلف د دې لپاره راوستي چې مثال تاسو پوه شئ چې مثال څنګه په ابسولوټ ریفرنس باندې کار کوو. بعضې ځینې وخت کې بیا مشکل پیدا کېږي، نو مثال په یو مثال ورکړي بیا په نورو مثالونو باندې صحیح سر نه خلاصېږي. اوس راځو ورته چې مساوي مثال سلري صحیح ده ضرب د دغه پرسنټ 0% چې شه مثال د دې کې زه دا باید څه کم ابسولوټ کم، ځکه چې مثال 0% دلته ده مثال ابسولوټ به کم دا ابسولوټ شو انټر مثال اوس ټول که زه دلته ډبل کلیک کم ټولو کې به تغییر راشي. په دې ټولو کې څه ده دا د دې سره فرق کوي. مثال که منفي کې نو دا ویلو به تاسو ته درکړي. مثال ټوټل سلري دا شو یعنی معاشات د دې دا شو. اوس راځو دې ته چې مثال که دلته راشم ورته وایم چې مساوي 15 ضرب د دې کالم کې د 15 سره انټر کم که زه دا راکاږم په دې شکل سره نو ماته به مثال داسې ویلو راکړي په دې شکل سره. اوس که دلته دې باندې ډبل کلیک کم مثال دا هغه شی نه دی که نه، مثال دې نه لاندې راکوشو مثال د دې سره ضرب کړو په دې شکل سره نو دې راځو چې موږ ته صحیح جواب راکړي. نو څه کوو ګوره که دا زه څه کش کړم دې ته راشم مثال ګوره ریزلټ څه شو د دې غلط شو. ګورې دا د دې سره راغی د دې سره جمع شو. ګوره باید د دې کالم سره شوی وی. دا ډلیټ کوم دلته راځم دا ټول ډلیټ کوم سکیپ کله چې فورمولا یا دغه غلطیږي نو سکیپ باندې فشار وکړئ. اوس راځم په میکس ریفرنس باندې کار کوو. دلته راځو په میکس ریفرنس باندې مثال ته موږ په ویلوم دغسې په را کې ورکړي دي او دلته مثال دا را کې کالم کې ورکړي په دې کالم کې دا ویلو ورکړي دا هم داسې په دې را کې ورکړي په دې را کې که فکر مې دا را کې مثال دا ویلوم ورکړي دي. اوس زه راځم ورته چې مساوي دلته اوس موږ میکس ریفرنس کار کوو. دا سلیکټ کوم ورته وایم چې په کیبورډ کې F4 یو ځل وهم دا فول ابسولوټ ریفرنس شو یعنی دا سل لاک شو. اوس ورته وایم چې بیا کلیک کوم دا یو را لاک شو. دا چې د موږ کالم نیسو جی کالم نیسو بسته نو چې به کوو کالم به لاک کوو. مثال د جی نه مخکې چې راغی کالم به راک کوو. اوس ورته وایم چې ضرب د اوس مثال په دې رو کې چې موږ دا 15 لرو دا به سلیکټ کوو او اوس ورته چې F4 اوس څه شو ابسولوټ مکمل دا سر شو. بیا ورته وایم F4 دا اوس رو په نمبر باندې شروع کړي 1 2 3 نو دلته دا ډالر ساین د رو مخ ته راغی او دلته مثال کالم د جی دی مثال دا په چی باندې راغی دا ډالر ساین د جی مخ ته راغی. اوس موږ انټر کوو مثال ګورو مثال دا 15 په 15 کې 15 که داسې راشو موږ دا سلیکټ کړو په دې شکل سره او دلته مثال دا لاندې راولو. اوس که چک کوو موږ دې باندې ډبل کلیک کوو مثال په دې ویلو باندې که دې ویلو باندې موږ ډبل کلیک کوو ډبل کلیک 50 ضرب مثال 15 څه شو دلته موږ ته 2.5 راکړه او که دې ته راشو ګوره 600 ته دا 15 ضرب 40 مثال دا د دې سره ځکه دا مثال د دې سره لاک شو. که چېرته تاسو د دې څخه کار وانخلئ د ابسولوټ د ډالر ساین تاسو به نتیجه غلطه وي. په میکس ریفرنس باندې خو تاسو پوه شئ چې مثال څنګه میکس ریفرنس ورکوئ یا په دې باندې کار وکړو. اوس راځو مثال په کالم او یا رو ریفرنس باندې کار کوو جدا جدا. مثال په دې کې باید تاسو په داسې حالت کې باید تاسو د میکس ریفرنس څخه کار واخلئ. که میکس ریفرنس څخه کار وانخلئ نو ستاسو نتیجه بیا هم غلطه ده. که ورته وایم چې مساوي راشم ورته وایم چې 15 او درته وایم چې F4 کیبورډ کې یو ځل F4 بیا F4 مثال اوس دا څه شو کالم دا کالم ما چک لاک اوس ورته چې ضرب دا کالم ریفرنس دی دلته اوس مثال کالم ریفرنس ضرب د دې 15 که زه انټر کوم اوس مثال راشم وګورم دا کالم ما لاک کو داسې مې کش کړ دې خواته مثال که اوس وګورو مثال دا لاک دی که نه مثال د دې سره که دې ته راشو ګوره دا مثال دا د دې سره ضرب شو. که چیرته موږ دا فرموله د نورو خانو ته راکش کو نو بیا موږ ته نتیجه صحیح نه راکوي.
راځو دلته ګورو. مثال دا ګوره د دې نه خطا شو ځکه چې دا رو موږ نه ده لاک کړې. که دې باندې کلیک کړم ګوره دا دې ته راغی. که دا صحیح دی مثال دې باندې کلیک کړم دا یو خانه لاندې راغی ځکه چې دا مونږه رو نه ده لاک کړې. نو اوس راځو بیرته مثال که چیرته مونږه رو لاکو نو بیا کالام نه لاک نه وي بیا هم دا فرموله غلطه ده. مثال مساوي دا ضرب د مثال کالام ضرب د 15 مثال ورته هم چې F4 بیا F4 مثال ګوره دلته د دوو نه دا رو ده مثال د دویم رو ده مثال په دې باندې دا د ډالر ساین د دې نمبر مخې ته راوړو. کله چې رو موږ لاک کوو نو ډالر ساین د نمبر نه مخې ته راوړو. انټر کوم مثال که زه چیرته داسې راکش کړم مثال دا رو چې دا مثال نتیجه یې صحیح شوه مثال ته نتیجه صحیح ورکړه لکه داسې چې کش کو په کالام یې نتیجه صحیح ورکړه د دې کالام سره دغه دا لاکو او که بیا زه دې خواته راشم نو دا نتیجه بیا صحیح نه ده غلطه ده. مثال که دلته راشم ګوره دا کالم یې ونیو ځکه چې دا لاک نه دی. نو دلته د دې نه موږ باید میکس ریفرنس څخه کار واخلو نه د کالام نه د رو باید د میکس ریفرنس څخه کار واخلو. نو دا چې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې مثال څنګه تاسو ریلیټیو ابسولوټ ریفرنس میکس ریفرنس کالام ریفرنس رو ریفرنس دا مو ویلې نو دا په آینده کې تاسو ډیر زیات کومک کوي چې مثال خپل فرمولې صحیح وکاروئ او په نتیجه یا ریزلټ کې کوم مشکل را نشي. نو دې باندې تاسو پریکټس وکړئ ځکه چې دا ډیر زیات کاریږي او تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.